بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او درسونه مو تکرار کړي وي. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو موضوع د درس ته تمرین د حروفو په نیمه ترکیبي کې چې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په دې درس کې د حرف د ضاد پورې ویلي. اوس راځو ګران زده کوونکو حرف د طا ته. حرف د طا باندې درې وړه حرکت وایو او په ترکیب کې باید واقع اوسي. لومړی زور، طا زبر طا، طا زبر طا، طا زبر طا، طا زیر طی، طا زیر طی، طا زیر طی، طا پیش طو، طا پیش طو. ګران زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو ترکیب ته ګورو نو حروف مفرده په خپل شکل کې نه ده، ځکه دا حروف مفرده خو موږ تاسو په داسې شکل لیکلی وو. صحیح ده؟ نو که چېرته په ترکیب کې واقع کېږي نو دا شکل به وي، او که مفرده وي یوازې وي بیا به داسې لیکو. نو دا طا زبر طا د ترکیب په شکل کې، طا زیر طی د ترکیب په شکل کې، طا پیش طو د ترکیب په شکل کې. که چېرته مفرده شکل اوسي نو داسې به یې لیکو. ګرانو زده کوونکو، راځو ورپسې حرف ته حرف د ضا وایم. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو. په بخښنې ګرانو زده کوونکو چې دلته مانه نقطه ایښودلی شوې وه. راځم حرف د ضا ته په ترکیب کې. ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا زیر ضی، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو، ضو ضی ضا، طو طی طا، طا طی طو، ضا ضی ضو. کله چې موږ تاسو حرف د طا او ضا خلاص کړه نو ګران زده کوونکو کوم حرف دی؟ عین. حرف د عین په نیمه ترکیبي شکل کې لیکو. عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع. ګران زده کوونکو، دا عین چې موږ تاسو ګورو دا د ترکیب په ابتدا کې ده، د ترکیب په اوله کې واقع ده. نو د عین خپل شکل راځي. عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، عو عی ع. ګران زده کوونکو، که چېرته په وسط کې راشي بیا به خپل په اصلي شکل نه اوسي. لکه کاف ها یا عین، دلته به دغه شکل مکمل بدل اوسي. نو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو دا کم حروف چې وایو، حرکات دې وایو د ترکیب په حالت کې، د جمله بندۍ په حالت کې، په کلمه کې د واقع کېدو حالت ده. نو هغه نه بعد راځو ګران زده کوونکو حرف د غین ته. غین زبر غا، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، غو غی غا، غو غی غا، غا غی غو. چې دا حروف موږ او تاسو ګورو دا په ترکیب کې واقع دي. د عین غین نه بعد حرف د فا ده. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته حرف د فا په ابتدا کې واقع کړې ده. فا زبر فا، فا که چېرته په وسط کې واقع کړو خپل شکل ده. لکه موږ وایو الفا، الفا، الفا چې ولیکله اما خپل شکل ده، شکل نه بدلیږي.
نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اوس راځو دا چې بعضې حروف په ترکیب کې په ابتدا کې واقع کېږي په شکل به یې شوي تغییر کوي اما بعضې حروف دي چې په ابتدا کې که واقع کړو او شکل ته تغییر ورنه کړو لکه حرف د دال ده حرف د ذال ده حرف د را ده حرف د ذا ده نو دا به بیا د مفرداو سره شکل تغییر ونه کړي یو شی به نو د هغې د وجې نه په وسط کې واقع کړه اما دا په ابتدا کې که واقع کړو لکه فرار صحیح ده فرار نو دغه فا زبر فا په ترکیب کې واقع ده فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو فا پیش فو فا فی فو فو فی فا ګرانو زده کوونکو اوس راځو حرف د قاف ته چې حرف د قاف موږ او تاسو داسې لیکو قاف زبر قا قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو که چېرته په دا په وسط کې واقع کړو نو دا به څه رقم راځي ګورئ مکمل دی فا په شکل لیکن دوه نقطې لري نو ګرانو زده کوونکو حرف دی قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو دا په ترکیب کې واقع ده داسې لیکو هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو کاف هم په ترکیب کې هم داسې راځي لکه کر صحیح ده کاف زبر کا یا کاف را زبر کر صحیح ده نو داسې به راځي دغه اوچتول به پکې نه وي که دا اوچت کړو نه نیمه ترکیبي نه بلکې حروف مفرده شو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو کو کی کا ګرانو زده کوونکو چې موږ تاسو دغه کاف هم د نورو حروفو غوندې لکه دا موږ ولیکو کافر صحیح ده کافر نو په ترکیب کې واقع ده که په آخره کې راځي نو بیا به خپل شکل سره لیکلی کېږي په خپل شکل به لیکلی کېږي ګرانو زده کوونکو د کاف نه بعد لام ده لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو چکیگی لا لا لی لو لو لی لا ګرانو زده کوونکو په یاد مو اوسه چې په دې حروفو کې لام فا په ډېره نرمۍ ادا کوو د خپل مخرج څخه په ډېره نرمۍ او اسانۍ ادا کېږي کوم حروف چې د مخرج څخه په اسانۍ ادا کېږي ورته لیکم ګرانو زده کوونکو ګورئ فا ده په اسانۍ را ده په اسانۍ میم ده په اسانۍ نون ده په اسانۍ لام ده په اسانۍ با ده دا چې کله د خپل مخرج څخه ادا کوو په ډېره نرمۍ په ډېر لطافت په ډېره اسانۍ به اسانتیا سره به دا موږ د خپل مخرج څخه ادا کوو نو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو لا لی لو لام نه بعد ګرانو زده کوونکو چې دا حرف د میم ده میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو چکیږي ما می مو دلته شته هو که یو کس وایي چې ما می مو موږ به هغه پورې خاندو ځکه هغه په ډېره سختۍ دا شونډې دا حرف ادا کوي موږ وایو دا پلانکی چې په خبرو کې لږ تکلیف لري حتی تکلیف به ورته موږ تاسو قایل کېږو حالا چې هغه خطا شوی دغه قاعده یاده کوي چې فا را میم نون لام به د خپل مخرج څخه دا حروف په ډېره اسانۍ په ډېره چټکۍ څخه سره ادا کېږي د میم نه بعد ګرانو زده کوونکو نون ده
نون زبر نه. نون زیر نی. نون پیش نو. رمزه کوونکو سوال دلته یو شاګرد راځي ما ته وایي چې ورور یا استاد دا تا غلط لیکلی دا نون داسې نه لیکلی کېږي داسې لیکلی کېږي نو تاسو جواب به چې ګران زده کوونکو جواب به مو دا وي چې دغه نون مفرده ده او دا نون په ترکیب کې واقع ده په ترکیب یې داسې لیکو او مفرده یې داسې لیکو نون زبر نه نون زیر نی نو نی نه ګرانو زده کوونکو واو واو د بل حرف سره تړلي واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو وا وی وو وا وی وو وو وی وا هر یو ګران زده کوونکو چېرته موږ دوه سترګې ولیکو ها په وسط او په ا کې به داسې راځي ها زبر ها ها زیر هی ها پیش هو ها هی هو ها هی هو خو که په اخره کې لیکو داسې به راځي ګورئ ها زبر ها ها زیر هی ها پیش هو ها هی هو ها هی هو ها هی هو او لیکو ګران زده کوونکو حمزه چې دلته په کتاب کې تاسو ته جدا لیکلي لیکن حمزه ګران زده کوونکو کتاب ته وګورئ حمزه چې لیکلي جدا موږ تاسو ویلي چې په ترکیب په حالت کې د ترکیب په حالت کې به ګران زده کوونکو دا د یا په مخرج کې راځي چې په مخرج کې دی یا ګورئ حمزه زبر ا حمزه زبر ا حمزه زیر ای حمزه زیر ای حمزه پیش او ا ای او او ای ا د یا په مخرج کې به دا په ترکیب کې لیکو په کتاب مو غلطی ده لیکو یا ګورئ یا زبر یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو یو ی یا ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو نن دا چې نیمه ترکیبي حروفو اعدامو مکمله یاده کړه الله دې وکړي چې کور کې تکرار کړئ او ښه یاد کړئ او په اخره کې مو په رب العالمین سپارم من الله توفیق